السلام علیکم. زما نوم بغزمان دی، ډسټریکټ بونیر سره تعلق ساتم. موږ سره زموږ قابل قدر ټیچر میرزهیر صاحب ناست دی. هغې نه به یو څو تپوسونه کوو چې سر موږ سره مختلف ژبو کې مطلب مختلف روماني داستانونه وي چې څنګه پښتو ژبه کې یوسف خان او شیربانو چې کوم روماني داستان دی، نو دې رایټر څوک دی، دې حوالې سره موږ سره یو څو خبرې شامل کړي. مننه بغزمانه. یوسف خان شیربانو د پښتو روماني داستانونو کې د ټولو نه مشهور دی کنه، ډیر شهرت لري. نو دا لیکلی و د ثوابای د سمیلا کلي اوسیدونکی او د هغه نوم علي حیدر جوشي، د سمیلا علي حیدر باندې هغه مشهور و. نو دا علي حیدر جوشي د پښتونخوا په لیول باندې یو لوی ادیب او رایټر و. ځکه د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې لکه ګوره د هغه د رومانوي داستان څومره مشهور شوی دی کنه. نو یو خو د دې نه دویم چې کوم دی نه دا یو داسې لکه داسې ملټي ډایمنشنل سړی و او د په دغه کې چې دی د ډومبې د پښتو فلم چې کله جوړېده که نه، نو ډومبې د پښتو فلم چې جوړ شو نه هغه هم یوسف خان شیربانو نو هغه لیکلی هم ده. نو مطلب دا دی چې د خو یو یوسف خان شیربانو چې دا کومه کیسه لیکلې وه که نه، دا د شعرونو کې لیکلې وه. نو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نه هغه یې لکه سکرپټ شکل یې وله ورکړه د فلم لپاره. نو د فلم لپاره یې هغه ولیکله او د پښتو ډومبې فلم یوسف خان شیربانو باندې چې کوم دی نه جوړ شو او د هغې رایټر هم دی او د هغې ډایرکټر هم دی. نو د دې نه پس لکه څو فلمونه هم پروډیوس کړي وو، دا ډایرکشن یې کړی و، دا یې کړی. نو دا پکې هم یو دویم دغه و. نو او 25 کتابونه یې لیکلي وو. علي حیدر جوشي 25 کتابونه لیکلي وو. او د دې نه علاوه د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دی لکه خو لکه نوم یې لره چې د ایوب خان په دور کې د دغه فلم نه بعد د بهترین سکرپټ رایټر ایوارډ د اغسته او دایره جنرال ایوب خان اغسته. ٹھیک ده. نو دویمه بیا چې کوم دی نو د ذوالفقار علی بټو دور کې د یو بل ایوارډ واغسته او هغې ته به فخر الشعراء ایوارډ وي. نو فخر الشعراء ایوارډ یې د ذوالفقار علی بټو نه واغسته او د خپل مرګ نه لږ وخت مخکې د جنرال پرویز مشرف په دور کې پرایډ اف پرفارمنس واغسته. نو اوس وګوره لکه سوچ وکړه چې داسې به څوک چې هغه د پاکستان د 3 صدر نه پریزیډنټس نه چې کوم دی ایوارډ اغستی که نه. نو مطلب دا دی خو د هغه کار چې کوم د په لایف ټایم کې د هغه حکومت والا هم اکنالج کړی او خلکو هم دی منلی او ښه فیم یې لرو. نو د 2003-2004 چې بیا کله دی وفات شو. نو د ثوابای تر حده پورې نه، تر پښتونخوا تر حده پورې د پښتونخوا چې کوم ښه رایټرز دي او لیکاریان دي د هغې د علي حیدر جوشي نوم په ټاپ کې چې کوم دی نه راځي. بل تپوس دا دی چې خلک وایي چې کړمار غر باندې یوسف خان او شیربانو قبرونه دي. آیا دا خبره حقیقت لري کو دروغ دي؟ دې حوالې سره موږ سره یو څو خبرې شامل کړئ. دا خو تپوس پیدا کېږي او خلک دا وایي مو ډېر زیات خلک په علي حیدر جوشي باندې تنقید کوي چې دا سټوري چې کوم دی نه دا فیک وه او د دې له د حقیقت رنګ ورکولو لپاره د کړمار غر د پاسه چې کوم دی 2 قبرونه جوړ کړل او دا یې ورته ووایي چې دا د یوسف خان شیربانو قبرونه دي که نه. نو یو خو دا د جیلسي د وجې نه هم تنقید کیدی شي که نه. او بله دا خبره ده چې ګوره یا خو دا ده چې دا خبره دا واقعه چې کومه ده یوسف خان شیربانو دا ریل ده او دا قبرونه هم ریل دي. دویمه دا خبره ده چې دا ریل نه بلکې دا علي حیدر جوشي دا واقعه ولیکله. نو چې واقعه ولیکله علي حیدر جوشي کوم غلط کار کړی دی؟ نور خلک چې رایټرز چې کوم دي هغوی چې افسانې ډرامې یا کیسې لیکي نه خو څه هم څه ریل نه وي که نه، خو معاشرې عکاسي پکې. علي حیدر جوشي دا کیسه ولیکله او بیا هغې له د حقیقت رنګ ورکولو لپاره 2 قبرونه کړمار غر باندې جوړ کړل او خلک اوس وایي چې دا د یوسف خان شیربانو قبرونه دي او یوسف خان شیربانو کیسه هغه یې ریل وګڼله. نو چې کچرې داسې ده نو بیا خو د علي حیدر جوشي قابلیت یو په 2 کېږي چې هغه لکه مطلب دا یو داسې رومانوي داستان لا د حقیقت رنګ ورکوه. نن د پښتنو چې پښتانه د هغې نه سوره خبر دي، نور داسې کیسه نه خبر نه دي چې هغې کې سوره مقبوله ده. د دې خبرې خو دغه جواب دی.